مبارکي ورکړي چې اقبال پلازې ته نوی کس راغی څنګه م راواړولې د دې دین لارې نه د جهالت لارې ته ها ها زه د شیطان کشر ور یم ته مشر ور یم. السلام علیکم ملګرو، دا یو ویډیو مخې ته راغله. دې کې شاسوار سره یو کس خبرې کوي او هغه ورته وایي چې څنګه مو د دین لارې نه بېلارې کړې او د جهالت لارې ته مو راوستې. نو زه حیران په دې یم چې شاسوار ورله څه جواب ورکړو. تاسو دا مخکې واورئ. زه د فرعون خپل یم، ته د شیطان، زه د فرعون خپل یم. ښه ملګرو، زما په ذهن کې دا و چې شاسوار به اوس دا سړی ډېر سپک کړي او ولا به د دین په ژبه کې جواب ورکړي، خو دې ورته وایي زه فرعون یم. نو زما په خیال شاسوار له داسې خبرې نه وي پکار. اټلیسټ که هغه د ګلوکارۍ طرف ته واپس راغی، خو داسې خبره هغه ته نه وه پکار. پکار چې د اسلام په دایره کې ولا کلک جواب ورکړو. والله قسم په خدای وویری ټول په ګیره کې پرې غوستو کې جنت نه دی، د سیکانو زمونږ نه غټې ګیرې دي. جنت پر وجو کې نه دی. وروره کوای چې تاسو ته خدای میلاو شي او تاسو ته الله میلاو شي، نو دې دا ځای پاک وساتئ. دا ځای دا زړه کې خلکو ته پاره خو. بیا شاسوار په دې بله ویډیو کې وایي چې په ګیره کې اسلام نه دی. نو ټیک ته شاسواره، تا خو په خپله باندې خپله ګیره ووهله، خو اټلیسټ تا ډېر زیات فالوورز دي، ستا نور کسان هم ستا دا ویډیوز ګوري. نو ته څه میسج ورکوې هغوی له؟ هغوی که ستا دا ویډیوز ګوري نو کیدای شي هغوی هم ستا نه متاثره شي او خپلې ګیرې لرې کړي. ځه چې تا د دین لاره واپس پرېښوده او ګلوکارۍ طرف ته لاړې، خو داسې خبرې بیا مه کوه، دا به بهتره وي. او سفر د بل وطن ویرا بشینا یا په جنازه کې می ګل کې دا ببو زار ببو ولی. زه صرف خپل الله سره مینه کوم، نبی علیه الصلاۃ والسلام سره مینه کوم. انسانیت پسې به نه ځې، انسان پسې به نه ځې، الله پسې به. د شاسوار یا د شاسوار په شانتې نور کسان چې کله تبلیغ یا د اسلام لاره پرېږدي، د هغوی په ذهن کې د اسلام خلاف تنقیدي خبرې پیدا شي چې دا یو غلط کار دی. سپینې خبرې ایمان مناسب شه. د الله په امان.